تاسو ته ښیو چې یوسفزي څوک دي او د نن نه تقریبا 1500 کاله مخکې پښتونخوا ریاست څنګه او ولې جوړ کړی شوی و. د یوسفزي قبایل شمار په هغې قبیلو کې کیږي چا چې د خپل تاریخ نه ختمېدونکې نښې پرېښودې دي. یوسفزي د پښتنو یوه لویه قبیله ده. وایي چې د دې تعلق د سربني قبایل سره دی. د سربني په باره کې تاریخدان وایي چې سربني د پښتنو د مشر قیس عبدالرشید مشر زوی و. د دې قبیلې خلک په افغانستان او پاکستان کې آباد دي. په پاکستان کې د پښتونخوا په سوات، ګدون، امازۍ، دیر، مردان، شنګلا، بټګرام، ملکنډ او بونیر کې آباد دي او د دې نه علاوه دا قبایل په برکوستان کې د میاخیل په نوم آباد دي او په افغانستان کې په کونړ، ننګرهار او په کابل کې آباد دي. د یوسفزو ننګیالی سردار ملک احمد خان په 1460 کې د کابل په خاوره د ملک سلطان شاه په کور کې وزیږېدو. ډېر په ورکوټوالي یتیم شو، یعنې ډېر وړوکی و چې پلار یې مړ شو او د پالنې ذمه یې خپل تره ملک سلیمان شاه په خپله واخیسته. ملک سلیمان شاه په خپل وراره کې د بادشاهۍ اثار لیدل، نو ځکه یې د ده پالنه د یو ولی عهد په طریقه کوله. په دغه وخت په کابل د مغولو حکمرانی وه. د ملک سلیمان شاه د مغولو په دربار کې ډیر لوی حیثیت لرلو او ملک احمد خان به یې د ځان سره په دربار کې ساتلو او د بادشاهۍ طور طریقې به یې ورته ښودلې. د ملک سلیمان شاه دا ارمان و چې یوه ورځ به زما وراره د کابل په تخت کیني. خو ولې په کال 1490 کې یوسفزي د یوې لویې حادثې سره مخ شول او د ملک سلیمان شاه خوبونه یې تالا ترغه کړل. د کابل حکمران الګ بیک د ملک سلیمان شاه او د ملک احمد خان سره 200 سرداران د دعوت په بهانه گرفتار کړل او د ملک سلیمان شاه نه علاوه د ټولو یوسفزو سردارانو د قتل کېدو حکم جاری کړو. ملک سلیمان شاه د خپلو خوبونو دنیا په یو دم په ورانېدو ولیده، خو همت یې بایلو نه او د خپل مقصد دپاره یو ډېر لوی داو په خپل سر ولګولو او د مغولو بادشاه نه یې د خپل سر په بدله کې د ملک احمد خان سر وغوښتو. د ډیر مینت نه پس مغول بادشاه دا سوال قبول کړو او د ملک احمد خان په ځای د ملک سلیمان شاه سر د تنه جدا کړو او ملک احمد خان ته د کابل نه د بې دهلۍ سزا واوروله. په وینو لړلی ماشوم ملک احمد خان د 200 بې سره لاشونو سره خپلې قبیلې ته واپس راغی. د یوسفزو مشرانو د ملک سلیمان شاه د وصیت مطابق ملک احمد خان ته په یوه لویه جرګه کې د سردارۍ تاج ورپسر کړو. د کابل نه د یوسفزو غمځپلې قبیله د خیبر په کنډو پېښور ته راله. په پېښور دغه وخت د لذاق قابض و. د لذاقو ډېر په درناوي سره د یوسفزو هرکلی وکړو او د میلمستیانه پسې ورته د دعابۍ او اشنغر علاقه په حواله کړه. ملک احمد خان دلته مستقل پړاو وکړو. ملک احمد خان په ننګرهار کې پاتې شو یوسفزو ته هم دلته د راتلو حکم ولېږو. یوسفزو قامونه ټول راغلل او تر باجوړه آباد شول.
کله چې یوسفزي لږ پسا شول نو ملک احمد خان د خپل تره ملک سلیمان شاه د خوبونو رښتیا کولو کلکه اراده وکړه چې د یوسفزي قام دپاره یو آزاد ریاست جوړ کړی شي. ملک احمد خان د خپل جدوجهد آغاز په 1519 کې په اشنغر د حملې نه وکړ چې په هغه وخت کې په دې علاقه د مغولو پنجګزار سواتی حکمران حکومت و. د سواتیانو او یوسفزو ترمنځ ډېرې خونړۍ نښتې وشوې چې سواتیان ډېر په نره د میراحن په قیادت کې وجنګېدل، خو ولې د ملک احمد خان د پولادي عزم مخکې پاتې نشول او شکست یې وخوړ. مراحن د ملکن په لوري د اشنغر نه په منډه سوات ته وتښتېدو. یوسفزو د اشنغر نه تر ملکن پورې علاقه قبضه کړه. په دغه زمانه کې د کابل حکمران د مشکلاتو سره مخ و. ملک احمد خان ته ډېره حموقه وه او په لږ وخت کې د ملکن دنګې څوکې هم قبضه کړې. ملک احمد خان په کال 1515 کې په سوات هم حمله وکړه. د سوات باچا سلطان ویس د خپلې دفاع اخیری جنگ د تاڼۍ په مقام وکړو، خو یو ځل بیا د ماتې سره مخ شو او په منډه منګلور ته لاړو. یوسفزي په کوز سوات قبضه وکړه او په بر سوات یې حملې شروع کړې، خو سلطان ویس د مقابلې نور طاقت نه لرلو او د سوات نه لاړو او په نیک دره کې د کافرو سره پناهګزیر شو. یوسفزي په ټول سوات قابض شول. ملک احمد خان په تاڼه کې خپل مرکز جوړ کړو او د پښتونخوا ریاست د جوړېدو په آخري مرحله یې ګوتې پورې کړې. په دغه زمانه کې د لذاقو ځوانانو د یوې یوسفزۍ پیغلې لوپټې ته لاس واچولو چې په ټوله یوسفزۍ قبیله سره لمبه شوه. ملک احمد خان د لذاقو نه د دغه مجرمانو ته د سزا ورکولو مطالبه وکړه، خو ولې د لذاقو دا حکم منلو نه انکار وکړو او جنگ ته تیار شول. ملک احمد خان د شیخ ملی بابا په لاس په افغانستان کې یوسفزو ته خبر ورسو او یوسفزي د شیخ ملی په قیادت کې د افغانستان نه راورسېدل. د لذاق هم خپل ټول قامونه شهبازګړۍ په مقام راجمع کړل. بل خوا یوسفزي د کاټلن په مقام خیمه‌زن شول. د یو لوی جنگ تیاریانې شروع وې. یو خوا د 1500 کالو نه په دې علاقه آباد د لذاقو د ژوند فیصله وه او بل خوا د ملک سلیمان شاه د ارمانونو پوره کېدو موقع وه. 15 اپریل 1520 عیسوي سحر وختي د لذاقو د جنگ ناره ووهله او د لذاق ته کاټلن په طرف روان شول. بل طرف ته په کاټلن کې یوسفزي د ملک احمد خان په قیادت کې جنگ ته تیار و. د یوسفزو لښکر د دوو غیرتمندو پښتنو د سلیم خان او د ګجو خان په قیادت کې جنگ ته مخکې شول. ګدر په مقام دواړه قومونه د یو بل ته مخامخ شول. یو خونریزه جنگ وشو. په دې مقابله کې د لذاقو ته ماتې سره مخ شول او په منډه شهبازګړۍ په لوري روان شول. یوسفزي ورپسې شول او سلیم خان او ګجو خان د لذاقو سنگر ته اور ولګولو. د لذاق په تیښته په اباسین پورې وتل شروع شول او د جنگ فیصله د لذاقو په شکست وشوه. ملک احمد خان حکم وکړ چې د لذاقو عزت په هر یو یوسفزي فرض دی. د لذاقو نه څوک هم غلام او قیدي نشي کېدی. د لذاقو زنانو، ماشومانو، بوډاګانو ته امن دی او بیتوري ځوانان هم محفوظ دي.
د ګټې نه پس ټوله میداني او غریزه علاقه ما سیوا د پېښور نه یوسفزو قبضه کړه. په 1520 کې د اباسین په غاړه د مینار په مقام په یوه لویه جرګه کې ملک احمد خان د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست اعلان وکړ او هغه ارمانونه یې پوره کړل د کوم دپاره چې ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزو خپل سرونه ورکړي وو. ملک احمد خان د تاڼۍ په مقام خپل ریاست قایم کو کم چې د اشنغر، مردان، سوات، سوابی، بونیر، دیر، باجوړ پورې و. ملک احمد خان شیخ ملی بابا ته دا ټول ځمکه په یوسفزي قام په انصاف د تقسیمولو حکم وکړ چې یوسفزي پښتونخوا خپل ریاست وګڼي. تاریخ د ملک احمد خان بابا غیرت او سیاست ته سلام کوي. ملک احمد خان بابا 10 کاله د پښتونخوا باچا و. په کال 1513 کې دا ننګیالی او تورزن باچا په حق ورسېدو او په الاډن کې خاورو ته وسپارلی شو. نن هم یوسفزي قام د مشرانو د قربانۍ په وجه په دې خاوره د غیرت نه ډک او د خوشحالۍ ژوند کوي. د نورو تاریخي ویډیوګانو کتلو لپاره په فیسبوک زموږ پیج تاویل ټي وي لایک کړئ او په یوټیوب زموږ چینل تاویل ټي وي سبسکرایب کړئ او بیل آیکن کلیک کړئ.